الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد من نړیوال تلویزیون ډیرو قدرمنو خوږو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د شریعت احکام خپرونې سره حسیب الله حنفي ستاسو په خدمت کې دی. دوستانو کولی شئ تاسو هم په خپرونه کې برخه واخلئ، خپلې دیني پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. موږ به کوشش کوو چې تاسو ته ستاسو د پوښتنو ځوابونه د شریعت په رڼا کې درکړو. 0 250 240 زموږ د اړیکې شمېره ده. زموږ یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي چې مولوي صاحبه وایي شونډې غټول او سرجري کول یا د کوم سړي پوزه غټه وي او هغه پوزه وړکۍ کول، یا د کوم سړي سترګې چې دی وړکۍ وي سترګې کش کول او غټول د سرجري په واسطه سره وایي دا د شرعي لحاظ سره څه حکم لري؟ ګورئ دوستانو، کوم انسان ته چې الله رب العزت د بدن کوم اعضا ورکړي وي هغه په همغو اعضاو سره ساتل پکار دي، په هغې کې لاس وهل مناسب نه دي. بلکې علماء کرام فرمایي چې کوم نورمال پزه، سترګې، غوږونه، خوله دا الله پاک ټولو انسانانو ته ورکړي دي، په همغه ترتیب سره یې تا ته هم درکړي دي. نو بیا ضرورت نشته ده چې ته خپلې شونډې غټې کړي، خپله پزه غټه کړي او خپلې سترګې کې څه تغییر راولي. دې ته تغییر له خلق الله ویلی کېږي، یعنې د الله په تخلیق کې چې دی لاس وهنه کول. شیطان چې کله الله رب العزت رجیم که ویشړله خپل درباره، نو د قسم وخوړه الله پاک ته چې فلا یغیرن خلق الله، وایي زه به دا خلکو ته داسې وسوسې وکړم او دوی به مجبور کړم دی ته چې دی ستا په تخلیق کې تغییر راولي. نو دې وجې نه علما کرام د دې اجازه نه ورکوي چې یو کس هغه خپلې ښایسته شونډې تا ته خدای درکړي او ته نور هم لګیا هغې کې چې دی که نه سرجریانې کوې او غټه یې، یا تا ته خدای په ښایسته مناسب پزه درکړې ده هغې کې ته دی بیا چې دی لاسونه وهې، ګوتې پکې وهې د ډاکټرانو په واسطې سره، یا د همداسې سترګې او نورو شیانو کې چې ځینې خلک یې کوي. دا که چیرته خدای نخواسته ستا شونډو یا ستا پزه یا ستا د بدن نور اعضا داسې وي چې هغه کې مشکل وي او هغې ته د طبابت له نګاه نه ضرورت وي چې په هغې کې ډاکټر لاس وهي او هغه نورمال حالت ته راولي، بیا دا جایز ده. ځکه ځینې انسانان وي د هغې یا شونډه پرېک وي، یا پزه کې کوږوالی اوسېږي، یا په سترګو کې کجوالی اوسېږي، یا نور داسې څه شی وي چې په هغې کې دی ځي ډاکټر ته او ډاکټر سره مشوره کوي او ډاکټر ورته هغه سموي. نو د دې سمولو اجازه شته ده، یعنې نورمال انسانان چې دي هغه سیستم سره برابرېدل، دې ته بیا د شریعت له نګاه نه اجازه شته ده، په هغې کې مشکل نشته. زموږ یو بل ورور پوښتنه کړې ده، هغه پوښتنه دا ده، وایي چې مولوي صاحب وایي مېرمن مې په وړه وړه خبره طلاق غواړي، جنګونه را سره کوي او چې کله هم زموږ جر و بحث شي ما ته وایي چې پرې مې ده، زه تا سره اوسېدل نه غواړم، او کله کله وایي چې دی مور کره لاړه شي نو په جرګو یې راولم. وایي مولوي صاحب ما ته څه توصیه ده؟ ګورئ، دا د ښځې د خاوند چې کومه رشته ده دا د محبت رشته باید واوسېږي او دا د دایم لپاره واوسېږي. طلاق دا ښه شی نه دی. هغه خلکو چې طلاق کړی دی که هغه ښځه وي او که خاوند وي په سرو سترګو باندې ژاړي. ورځو یو اړیکې ته اړیکه راخلو، لاین نه وروستو راځو پوښتنو ځوابونو ته. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام مولوي صاحب، ښه صحت مو ښه ده؟ الحمدلله شکر دی، مهرباني وکړئ. مولوي صاحب دا پوښتنه مې کوله، دغه خلک چې شب یلدا په نوم یو شپه تجدیدوي او دې باندې مراسم نیسي، دا د شریعت د لحاظ نه آیا جایزه ده که نه؟ صحیح ده، په سترګو انشاءالله زه معلومات درکوم، منتظر پاتې شي. صحیح ده، مننه. نو د ښځې د خاوند چې کومه رشته ده دا د مودت، د محبت، د مینې، د اخلاص رشته باید واوسېږي. نو دې کې زیاتره خو موږ ته شکایت د سړی له خوا نه راځي چې سړي چې د خپلو ښځو سره زیاتی کوي. ډېر کم شکایت داسې راځي چې په هغې کې ښځې د خپلو خاوندانو سره ژوند کول نه غواړي. خو بیا هم دغې ښځې ته پکار دا ده چې خپل عقل سر ته راولي. ګوره د دې خاوند نه جدا کېدل، د طلاق اخیستل داسې ګپ نه دی. پوه چې د دې نه وروستو چې ته کوم ژوند سره مخ کېږي هغه ډېر خطرناک دی او په هغې کې وخت تېرول ډېر مشکل دی. زموږ ستاسو په ټولنه کې هغه ښځه چې طلاقه شوي هغې ته ډېر په سپکه سترګه کتل کېږي او هغه ښځه هېڅوک بیا په نکاح باندې نه اخلي کومه چې طلاقه شوې وي. حتی په خپل کور کې، په خپلو ورونو، په خپل پلار او مور کې، په ماماګانو کې د هغې هېڅ عزت نه وي او حتی ورونه او د دې فامیل او خاندان د دې د ساتلو لپاره بیا آماده نه دي چې دا ځان سره وساتي.
نو دغه خاوند سره که ته چېرته جوړه راشي د هغې خیال وساتې او هغلته خپل ژوند خوندي کړي نو دا به ستا لپاره بهتر وي او ته چې خپل خاوند سره خوندي نه واوسېږي نو پوه شه چې بهر هېڅ چا سره ته خوندي نشي اوسېدلی د دې وجې نه د خپل خاوند عزت کوئ باقي راځو دې ته که خاوند خدای نخواسته سپکې سپورې وایي یا غلط خبرې کوي یا درته کله کله کنځا کوي نو د هغه ته یې موږ توصیه دا ده چې د ښځې عزت کوه د ښځې احترام کوه اوس کله تاسو رشته سوې ده تاسو په یو د واده په د ښایسته رشته کې چې د یو ځای سوي یاستئ نو اوس کوشش مه کوئ چې تاسو جدایي خواته لاړ شئ الا ماشاءالله جدایي خواته تګ هغه اخري خط دی چې بیا د سړي ژوند هېڅ نه کېږي د ښځې سره نو بیا کولی شي چې خپلې ښځې ته طلاق ورکړي پوه شوې نو که چېرته ستاسو ژوند کې چې بیرته کېدلی شي صلح راشي او تاسو خپل ژوند ته صحیح ادامه ورکولی شئ ښه نه ده چې طلاق خواته لاړه سئ او دا ځینې ښځې چې دی واقعا هم ډېر زیاتې کوي چې کله خاوند لږ په قار شي یا څه غوسه وکړي دا ورته وایي پرې مې ده هسې هم زه ته ما نه خوښېږي هسې هم د تا سره د ما ژوند ښه نه دی هسې هم تا نه ما ښه ورځ نه ده لیدلې بس دغه خبرو سره نور هم د هغه قهر غوسه راځي بس نو که خولې نه یو څه درته ووتل بیا به ټول عمر په سرو سترګو باندې ژاړئ د خپلو خاوندانو سره لږ ګزاره کوئ لږ احتیاط نه کار اخلئ لږ خپله ژبه کنټرول کې ساتئ لږ چې دی خپله ژبه نرمه ساتئ لږ ښو اخلاقو نه استفاده وکړئ نو انشاءالله ژوند به هم ښایسته تېرېږي دا وړکی ژوند دی دا د مینې محبت لپاره کم دی تاسو پکې نفرتونو ته ځای ورکوئ باقي لاندې باندې یو نیم خبره تیزه خبره کله کله راځي د ښځې خاوند په مابین کې هغه باید دې ته ونه رسېږي چې ښځه بیا ورته وایي چې ما ته طلاق راکړه یا زه تا نه جدا کېږم یا تا سره ژوند کول نه غواړم او تا ته هم ورور جانه یما مشوره دا ده چې ښځې ځینې چې دی هغه لږ داسې زر فیصله کوي هغې صبر او حوصله نه لري نو سړیو ته پکار دا دی چې حوصلې نه کار واخلي استقامت نه کار واخلي تاسو باور وکړئ که د طلاق اختیار د سړي په ځای باندې ښځو ته تللی وای نن به دا سړي ټول کونډانو یا به چې دی که نه ټول طلاقیان به ولې چې ښځه خو معمولي خبره باندې بس دا طلاق به یې درکو درته نو ځکه هغې کې صبر حوصله نشته ده نو دا ښه ده چې خدای پاک دا د اختیار سړیو ته ورکړی او په سړیو کې صبر او حوصله او استقامت زیات وي نو لږ تحمل نه کار اخله لږ حوصلې نه کار اخله د خپلې ښځې په مقابل کې خپلو بچیانو خپلو ماشومانو ته وګوره نو انشاءالله ژوند به بیا ښه تېرېږي او ښایسته به تېرېږي زموږ د بل خور پوښتنه وکړله ویلې چې مولوي صاحب خلک وایي ځینې خلک شب یلدا لمانځي چې دغه شپه شرعي لحاظ سره څه حکم لري او د دې لمانځل څنګه دي ګورئ دوستانو شب یلدا باور وکړئ په دې باندې مخکې ما بحث کړی دی د دې داسې زه دقیق معلومات نه لرم چې دا کومې شپې ته ویلی کېږي او په دې شپې کې څه کېږي یعنې شخصا زه خپله د موږ مشرقي طرف ته نور ولایتونو کې د پښتنو سیمو کې دغه شپو په باره کې څه معلومات نشته خلکو ته او نه دا څوک لمانځي او دا چې څنګه لمانځل کېږي د دې موږ ته معلومات نشته ده چې خلک په دې کې څه شی کوي نو دغه څومره چې د شریعت نه زه آګاهي لرم د شب یلدا په نوم باندې کومه شپه ما داسې د کتابونو کې یا د دین د شریعت له اړخه د دې په باره کې څه نه دي لوستلي نو شاید دا د خلکو خپل رسمونه او رواجونه واوسېږي نو که چېرته دا په دین په نیت سره لمانځي خو کاملا نامشروع ناروا ده ورځو دوستانو دمې ته دمه اخلو دمې نه په سپیر ته راګرځو خپرونه ادامه لري له موږ سره پاتې شي دوستانو خپرونې ته ښه راغلاست درته وایو کولی شئ تاسو هم په خپرونه کې برخه واخلئ خپلې دیني پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ موږ به کوشش کوو چې تاسو د پوښتنو ځوابونه د شریعت په رڼا کې درکړو زموږ یو بل ورور پوښتنه کړې ده د هغه پوښتنه په داسې ډول دا وایي چې مولوي صاحب یو کس 15,000 ډالر راکړي خو هره میاشت هغه مانه 6,000 افغانۍ اخلي وایي چې هغه وخت کې ماته د کاروبار کې د دې پیسو ضرورت و بیا ما دې نه خاص وکړه چې ماته دومره پیسې پکار دي هغه وایي چې پیسې خو درکوم خو ته به هر میاشت ماته 6,000 افغانۍ هم راکړې وایي د اوس خبر شوم چې آیا دا پیسې ورکول دا جایز نه دي ګورئ دوستانو که چېرته هغه کس تا ته کومې پیسې درکړې وي هغه قرض وي نو بیا د دې قرض په مقابل کې تا نه دا 6,000 روپۍ څه اخلي دا خو سود دی همدې ته سود ویلی کېږي که امانت یې درکړی وي خو امانت نه حتی ته استفاده هم نشي کولی که قرض یې درکړی وي خو قرض کې دا دی چې په دې باندې بیا ته منفعت هغه ته نشي ورکولی تا سره 6,000 ډالر قرض دي چې هر وخت کې تا ته فرصت پیدا شو نو ته باید خپل قرض هغه کس ته بیرته ورکړي او دغه پیسې اخیستل د هغه لپاره چې تا نه 6,000 روپۍ اخلي دا بلکل ناروا نامشروع او ناجایز دي ورځو اړیکې ته
السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب جوړې په خیر یې؟ الحمدلله شکر دی ورور مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه اورو. مولوی صاحب زما پوښتنه وه وایه. د جمعې په شپه درود شریف ویل یوازې د ابراهیمي ثواب کې دا او نور درودونه یو شان دي که فرق کوي ثواب کې؟ ښه سمه ده انشاءالله زه معلومات درکوم نور. صحیح ده. نو دې ورور پوښتنه کړې وه. دې پوښتنه د ده په داسې ډول دا وایي چې مولوي صاحب د درود چې دی د جمعې په شپه باندې ویلی کېږي که نه په نورو شپو کې، او یا فکر کوم ده ویلی چې تنه همدا درود ابراهیمي دی چې د جمعې په شپه باندې ویل د دې فضیلت دی، که نه نور درودونه هم موږ ویلی شو. ګورئ درود وي، درود وایي په نبي علیه السلام باندې رحمتونه لیږل. نو دا کم درود ابراهیمي چې راغلی کوم چې موږ په لمونځ کې وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید، دا په ټولو درودونو کې افضل ترین، غوره ترین او ښه درود شریف دی. نو خو دا په دې معنا نه ده چې تنه همدا د جمعې په شپه باندې ته وایه، د دې نه پرته بل درود شریف که تا ته کوم یاد وي، لکه علماو چې دی که نه په کتابونو کې راوړي دي درود تنجینا او نور درودونه هم شته ده، نو هغه هم ویلی شي. حتی تش همدومره هم ویلی شي صلی الله علی النبی صلی الله علی النبی صلی الله علی النبی، نو دا هم ویلی شي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم. دا خو عام چې ټولو خلکو ته یاد دی، بهترین درود دی، نو دا هم ویلی شي. نو په دې کې بیا د جمعې په شپه باندې ویل دا ډېر فضیلت لري، غټ ثواب لري، او په نورو شپو کې ویلی شي، په نورو شپو کې هم فضیلت لري، خو د درود د جمعې شپه باندې ویل ډېر زیات غوره او بهتره دي. ښه یو بل ورور پوښتنه کړې ده د مخکینی د ورور پوښتنه داسې کړې ده، وایي چې له سپیکر په کرایه باندې ورکول څنګه دي؟ وایي چې زما کاروبار دی او زه چې دی شیان په کرایه باندې ورکوم، نو په دې کې له سپیکر هم مانه خلک په کرایه باندې وړي، نو دا په له سپیکر په کرایه ورکول څه حکم دي؟ او بل دا چې ځینې وخت له سپیکر مانه ویسي خلک په هغې کې سندرې اوري، او د دې بیا ګناه چې دی ما ته رسیږي که نه؟ ګورئ دوستانو، له سپیکر شو یا هر هغه شیان چې کوم مشروع شیان دي چې د هغې استفاده عموما د ښو کارونو لپاره کیږي، دغسې شیان تاسو په کرایه باندې ورکولی شي، په دې کې کوم ممانعت نشته ده. ګورئ له سپیکر باندې که ته پوهېږې چې دغه له سپیکر خلک د ښه کار لپاره استعمالوي، خو بیا خو هېڅ مشکل نشته ده، د هغې ګټه بلکل ستا لپاره حلاله ده. خو که چېرته پوه شولې چې دغه له سپیکر شاید دا خلک ویسي په دې کې سندرې اوري او تا ته دقیق معلومات اوسېږي، نو بیا ورکول نه دي پکار، ځکه چې کوم یو انسان هغه د بدۍ په کارونو کې چا سره مرسته کوي، نو دغه انسان ته هم ګناه رسیږي. وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. تاسو د نیکۍ او د تقوا په کارونو کې له یو بل سره مرسته وکړئ، د عدوان د ګناه په کارونو کې له یو بل سره مرسته مه کوئ. نو د سپیکر په کرایه باندې ورکول یا نور داسې شیان چې هغه تاسو سره په دوکان کې اوسېږي، که تاسو چېرته په کرایه باندې ورکوئ بلکل ورکولی شي، په دې کې کوم ممانعت نشته ده. دومره باید پوه اوسېږئ چې کوم له سپیکر ته چاته ورکوي هغه کس د دې نه څنګه استفاده کوي. که چېرته درسته استفاده کوي نو بلکل ورکولی شي، ګټه یې حلاله. او که چېرته ته پوهېږي چې دا سړی سندرو ته وړي، هغه سړی چې دی ډمتوب پې کوي، نو بیا د دې ګټه هم ناروا ده. یو حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې کم یو انسان هغه نیکي ایجاد کړله او خلک د هغه تعقیب کوي، نو دغه انسان د دې ټولو په نیکیو په دې ټولو ثوابونو کې شریک دی. او کوم کس چې یو بدي ایجاد کړله او خلک د هغې تعقیب کوي او هغه بدي عملي کوي، نو دغه انسان چې دی که نه د ټولو ګناه د پسې را رسیږي. من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنة سیئة فله وزرها ووزر من عمل بها. نو دی وجه نه کوشش کول پکار دی چې داسې یو کار انتخاب شي چې د هغې نه خلکو ته فایده رسیږي، نه داسې یو شی چې هغه ګناه اوسېږي او د هغې خدای نخواسته تا پسې سبا ته چې دی د قیامت په ورځ باندې دنیا ګناهونه در پسې لیکلی شوي په داسې حال کې چې هغه به تا کړي هم نه وي.
زیاتره دغسې چې د قیامت په ورځ باندې یو انسان د الله حضور ته راځي نو ځینې هغه ګناه چې د ده به په فکر کې هم نه اوسېږي چې ولا دا ما ترسره کړي دي نو هغه ګناه به هم د پسې لیکلی شوي وي. د هغې وجه دا ده چې خلکو ته به د هغې نه همغسې ده به ایجاد کړي وي، شروع به یې ده کړي وي او خلک به هغه کوي او ده پسې به یې ګناه رسېږي. ورسره د دې تر څنګ یو بله موضوع هم یاده کړم چې ځینې کسان د سوشل میډیا چې کاروي بیا فلمونه سریالونه هغه ډاونلوډ کوي او نورو ته انتقالوي، یا چې د سندرې هغه ډاونلوډ کوي نورو ته انتقالوي. نو دغه کس چې د څومره خلکو ته د سندرې لیږي، څومره خلکو ته چې سریالونه فلمونه لیږي او څومره خلک د دې فلمونو سریالونو نه استفاده کوي، د دې ټولو ګناه د پسې را روانه ده. ځکه اصل ابتدا او بنیادګذار یې همدا کس و، د دې بنیادي ښه دی. دې وجې نه په دې مسله کې لږ احتیاط کول پکار دي. بل یو ورور پوښتنه کړې ده، د هغه پوښتنه په داسې ډول ده، وایي چې 6 کلمې دي مولوي صاحب او دغه 6 کلمې وایي چې د دې زده کول یادول دا ضروري دي که نه؟ که د چا زده نه وي هغه سړی ګناهګار دی که نه دی؟ ګورئ دغه اصل کلمه طیبه ده چې په دې باندې سړی مسلمان کېږي، لا اله الا الله محمد رسول الله. د دې ترڅنګ دغه کلمه شهادت، کلمه چې د درېیمه کلمه د تمجید شوه، یا چې د څلورمه کلمه استغفار والا کلمه، دا ټولې په احادیثو کې د دې ذکر راغلی. د دې تفصیل درته وایم، خو دوستانو وخت شوی دی لنډې دمې ته ځو، دمې نه پس بیرته راګرځو انشاءالله خپرونه ادامه لري، له موږ سره پاتې شي. دوستانو خپرونې ته ښه راغلاست درته وایم. مننه کوو له افغان ټیلیکام څخه چې زموږ خپرونه یې تمویل کړې دي. افغان ټیلیکام له غوره خدماتونه استفاده کولی شئ. ورور دې 6 کلمو په هکله پوښتنه کړې وه، لکه څنګه چې د دمې نه وړاندې ما یادونه وکړله چې 6 کلمو کې دغه څومره کلمې چې راغلي دي دا علماو انتخاب کړي دي، یعنې داسې په احادیثو کې د دې څه ذکر نشته ده چې دا اوله کلمه ده، دا دویمه ده، دا درېیمه ده، دا څلورمه ده. دا کلمې 6 کلمې چې دي دا علماو د دې انتخاب کړی دی او دې ته دغه نومونه ورکړي دي چې په دغو نومونو سره دغه کلمې مسما شوي دي. اما ذکر یې په احادیثو کې شته، د دې نه سوا نورې هم شاید اوسیږي، لیکن دغه 6 کلمې دا یو خاص ارزښت لري چې عموما د دې زده کول له ثواب نه خالي نه دي، یعنې د دې فایده هم ده، د غټ فضیلت هم لري، ثواب هم لري چې باید دا 6 کلمې هر یو مسلمان ته یاد اوسیږي. اما فرض واجب نه دی، او یا که چاته یاد یې نه وي هغه سړی دا فکر نه کوي چې ولا زه په غټه ګناه کې یم. که چاته یاد وي، چا زده کړي وي، ښه خبره ده، او سره دا چې په مفهوم باندې هم پوه شي، په معنا باندې هم پوه شي. دغه کلمې چې ته زده کوي نو ښه خبره دا ده چې له ترجمې سره یې زده کړي او په مفهوم باندې ځان پوه کړي، نو دا به ډېره بهتره اوسیږي. نور دغه 3 4 5 6 کلمې چې دي دا ټولو د دې ذکر په احادیثو کې راغلی دی. که هغه مثلا استغفار دی، استغفر الله ربي من كل ذنب اذنبته عمدا او خطأ، یا چې مثلا 4مه کلمه د لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، یا چې د 3مه کلمه د سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، یا 2مه کلمه د اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا ټول کلمې د ذکر په احادیثو کې شته ده. نو زده کول یې ښه خبره ده، که چاته زده اوسیږي ډېره ښه ده، ډېره غوره ده، بهتره ده، او ډېر غټ فضیلت هم دی او ډېر غټ ثوابونه هم پکې شته ده د دې په ویلو کې. خصوصا کله کله د سهار لمونځ کوئ دا 6 کلمې ځان سره تکراروئ، یو ځل وایئ او هغې نه وروسته دعاګانې کوئ الله پاک ته. یو بل کس پوښتنه کړې ده، دغه پوښتنه په داسې ډول باندې ده، وایي چې مولوي صاحب وایي زموږ په کلي کې داسې رواج دی چې ناوې کله له موټر راښکته کوي نو یو مال ورته په نوم باندې کوي، بیا اوس هغه خسر را لګېدلی دی، کوم مال چې د خپل انګور په نوم کړی و هغه یې اخیستی دی تېنه او انګور ته یې وایي چې زه یې نه در کوم. وایي آیا خسر حق لري که نه لري؟ ګورئ دوستانو، دغه رواجونه چې دي اول خو دغسې رواجونو ته د پای ټکی کېښودل پکار دي. دا رواجونه په شریعت کې ښه شی نه دی، ځکه دا ټول له تکلف نه او له زحمت نه ډکې دي. زیاتره دغسې رواجونه چې موږ تاسو په کورونو کې لرو بیا یې کولی نه شو، پوره کولی نه سو، ځکه رواجونه نه ده، کوم شی چې د شریعت نه وګورو، د اسلام د اصولو نه ووته، هغلته بیا زحمتونه راځي، تکلیفونه راځي، انسان چې دی په عذاب کېږي ورسره. نو اوس ناوې ته اول دا چاره ایجاد کړي دي چې باید دې ته وویلی سي چې پلانکی شی ستا په نوم شو، او که چېرته هغه په نوم نه شي نو څه چل به وشي؟
نو دا ټولې ایجاد سوي خبرې دي، خلکو لخوا نه جوړې سوي خبرې دي، خو به هر حال رواجونه دي. داسې رواجونه چې په شریعت سره هغه جوړ نه راځي باید دا ختم سي. خو خیر بیا هم که چیرته داسې وي چې د ناوې په نوم باندې یو مال شوی وي او خو سره هغه بالکل د ټول په مخ کې اقرار کړی چې دا مې د خپلې ناوې ته یا خپل انګور ته ورکه، نو دغه مال اوس د هغې دی. بیا خسر شو یا خاوند شو، هغه له خپل ځانه په دغې مال کې تصرف نشي کولی او نه یې د خپل ځان په ګټه باندې استفاده کولی شي، بلکې دغه مال به اوس خامخا همدې انګور ته ورکولی کېږي. نو انګور ته هم پکار دا ده چې د خپل خسر د مشرتوب لحاظ وساتي، ورسره جنګ ته، نزاع ته، جنجال ته د خبره نه بیایي، خو به هر حال کوشش دې وکړي په ښه طریقې سره هغه مال اخیستلی سي، استفاده کولی شي، واخلي ترېنه. خو جنجال، نزاع او نفاق او ورسره مشکلاتو ته تګ او یو بل سره بحثونو ته تګ دا مناسب نه دی. او د ورسره د خسر خدمت کې عرض وکړم چې اوس یو شی د خپل انګور په نوم کړی دی، نو دوباره یې مه راګرځوه. چې یو ځل د یو شی ورکړو د ټولو په مخ کې د اقرار وکړو چې دغه مال، دغه پسه، دغه وزه یا دا هر شی چې دي دا ما خپل انګور په نوم کړي دي، نو اوس دوباره چې دی که ځان مه سختوه، بس ویې غوښتلي دي رانه، هېڅ پروا نه کوي. نو دې وجې نه په دغه مسله کې هم احتیاط کول پکار دي. یو بل ورور پوښتنه کړې ده، وایي چې مولوي صاحب د سر چې د کوم د دیګ هغه سر دی، دې وی که خوله کړې وي ما داسې اورېدلي چې دا حرامه ده. نو زه نه پوهېږم چې دغه مسلې دوی ته څوک ورښیي او چا ورته ویلي دي چې د دیګ د سر چې کومه خوله ده دا حرامه ده، دا چا ورته ویلي ما ته معلومات نشته ده. به هر حال د دیګ په سر باندې چې کومه خوله راځي، هم د دغې دیګ د کوم پخلی چې کېږي د هغې زیاتتر هغه خوشبویانې په هغې کې شاملې اوسېږي او دا عادي خبره ده، فطري طور باندې دغه خوله نیسي. اوس که دا بیرته په سالن کې ور وغورځېږي هېڅ مشکل نه پیښېږي او نه پوهېږم چې چا ویلي دي چې د دې دغه خوله حرام اوسېږي، خو بلکې له ځانه ځینې خبرې جوړې شوي دي. ګورئ مونږ چې کله دغه د شرعي مسایل، دیني مسایل توضیح کوو، نو دلته هم پام اوسېږي چې هر چا او هر سړی هغه که رالګېږي او هر شی وایي هغه قابل قبول نه دي تاسو ته. ګوره مستند کسان باید اوسېږي په ټولنه کې چې هغې باندې د ټولو اعتماد اوسېږي، هغه ته ورتګ پکار دی، له هغه نه د مسایلو پوښتنه کول پکار دي. داسې هر سړي ته اجازه نشته ده چې هر سړي ته کښېني او هغه ته هغه نه د شیخ او د مفتي په نوم باندې فتواګانې واخلي. نو بیا که چېرته دغسې خلکو نه فتوا اخیستله کېږي، نو خپل هم ګمراه او نور هم چې د غیر په واسطې سره ګمراه کېږي، نو نه دي کول پکار دغسې شیان. باقي موضوع راځو دې ته چې دیګ چې کوم هغه سر دی د هغې خوله دا هېڅ مشکل نه لري، تاسو د هغې نه استفاده کولی شئ. که هغه چېرته په دیګ کې وغورځېږي دیګ ورسره نه حرامېږي، له ځانه خبرې جوړې شوي دي، په دې باندې باور کول نه دي پکار. یو بل ورور پوښتنه کړې ده، هغه وایي چې مولوي صاحب لمونځ نه پس امام که اجتماعي دعا کوي او ته ورسره کښېننې یا په هغې کې اشتراک ونه کړي، وایي دا خو ګناه نه لري، او که ګناه نه لري نو دا خلک ولې هغې ته په ډېر سخته چې دی که نه ورته پکار وي او خلک ورسره نه لګېږي په دې موضوع کې. ګورئ په یاد ولري دوستانو چې د کله چې امام مونځ وکړه، له امام مونځ نه وروستو چې دی اجتماعي دعا کول په حدیثو کې ثابت نه دی راغلی. پیغمبر سلم عادت دا و چې لمونځ به وکړو، یو مختصر غوندې دعا به یې وکړله، اللهم انت السلام ومنک السلام سره، او بیا به لاړه خپل کور ته حجرې کې هغلته به خپل لمونځ تمامو. دا د پیغمبر طریقه وه. راځو دې ته چې اوس وخت کې ځینې خلک چې دی په جومات کې چې کله لمونځ وکړي د سنتو نه پس بعضې علما هغوی ته چې دی که نه اجتماعي دعا کوي. همدغه دعا کې اشتراک کول هم کوم ممنوع کار نه دی، مستحب کار دی، ښه طریقه ده، کول پکار دی، بهتره دی، غوره دی، لیکن دا فرض واجب ګڼل نه دی پکار، او نه داسې فکر کول پکار دی چې که دا چا ونه کړل هغه سړی لمونځ ونه شو یا خدای نخواسته څه په کوم مشکل کې ګرفتاره دی، بلکې خپله خوښه ده. که څوک کیني امام سره دعا کوي هم کور یې آباد، که چېرته څوک نه کیني د امام سره او دعا نه کوي، نو هغه ته هم باید په سپکه سترګه ونه کتلی شي، بلکې هر سړی چې هغه په خپله خوښه باندې لمونځ وکړو، هر وخت هر زمان کې وځي، نو د هغې لپاره جواز شته ده. دعا په هر وخت راغلی ده، لیکن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې سره باید ترسره شي، دا نه چې ټیم ناټیم نه ګوري او هر وخت دعاګانې کوي لګی. نو یو څه چې دی که نه باید موږ او تاسو د شریعت آګاهي ولرو، تر څو خدای نخواسته په دغسې مشکلاتو کې واقع نه سو لکه دغه کس چې واقع دی.
واقعي دعاګانې د قرآن عظیم الشان حکم دی وایي اذا سألک عبادي عني فإني قریب. کله هم چې یو بنده له مانه غواړي وایي زه ډېر زیات ورته نږدې یم. بل آیت کې راځي چې بل آیت کې راځي ادعوني استجب لكم، تاسو له مانه دعا کوئ زه به یې قبلوم. نو دعاګانې الله رب العزت انسانانو قبلی هر زمان هر وخت هر ټیم چې د لاسونه پورته کړي الله رب العزت دعاګانې قبلوي. خو دومره ده چې د عبادات نه وروسته چې دی که نه دعا کول دا ډېر غوره او بهتره دي. دوستانو نړۍ مننه تاسو نه چې خپرونه کې راسره وئ. خپرونه هم تعقیب کړه او خپلې پوښتنې مو چې دی د هغې ځوابونه هم ترلاسه کړه. نو اوس لپاره خپرونې وخت اختتام ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په لوی رب سپارو. الله مو مل شه.